اروپا په کچه د ریلونو ستره نقطه د ښار تر ټولو پیژندل شوی ځای د ورځې ورڅخه 15 لکه خلک تګ راتګ کوي. دا ځای د فرانکفورت مرکزی د ریل سټیشن یعنی هب بانوف دی. سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن به در باندې د فرانکفورت مرکزی سټیشن وګورم. دا سټیشن د ښار په زړه کې پروت دی او ماته چې یو شی ډیر جالب شو دغه مجسمه شوه. دا مجسمه دغه پهلوان چې دی ټوله دنیا یې په ملا نیولې ده. نه پوهېږم چې دا به د کوم مقصد او د کومې معنا ته جوړه کړي، خو زه چې ډیر فکر کوم ځکه چې آلمان یو ستر اقتصادي وطن دی، یعنی آلمان هم د اروپا په سطح باندې خو لومړی دی او د نړۍ په سطح هم منل شوی هیواد دی. دا سټیشن په کال 1888 کې جوړ شوی دی او د ورځې ورڅخه 9 میلیون خلک تګ راتګ کوي. راځئ چې ورننوځو، د داخل څخه به یې وګورو. دغه ځای چې ګورئ دا د ډوچه بان عمومي د معلوماتو دفتر دی چې دلته تاسو کولی شئ د ټیکټ په باره کې، د ټرینونو د تګ او راتګ په باره کې او یا ځینې نور کوم مشکلات چې ولرئ دلته کولی شئ خپل مشکلات حل کړئ. علاوه د دې څخه دلته نور دفترونه شته، یعنی که څوک وغواړي دلته موټر په کرا که نو هغه دفترونه هم دلته موجود دي. دلته ټول ټال 40 پلیټفارمونه دي چې په هر دقیقې کې یو ریل راځي او یو ریل ځي. د دې ځای څخه داخل آلمان سترو ښارونو ته هم ټرینونه تګ راتګ کوي او د دې نه علاوه د نور اروپایي هیوادونه لکه د اتریش ویانا یا د هالند امستردام، د فرانسې پاریس او د سویس زوریخ ته هم ټرینونه تګ راتګ کوي. اوس به هم لاړ شو لاندې طبقې ته چې د لاندې طبقې څخه د دې ځای لوکال ټرینونه یعنی د دې منطقې خواوشا واړه ټرینونه تګ راتګ کوي او په دغه ماشین کې تاسو کولی شئ چې د ټیکټ واخلئ. علاوه د دې نه دلته یو په ټول جرمني کې یو ټیکټ دی چې د ډوچلند ټیکټ په نامه یادېږي، 55 یورو د میاشتې دی، یعنی په ټول جرمني کې تاسو په تګ راتګ کولی شئ. البته په تیز رفتارو او په بین‌المللي ټرینونو کې په دې ټیکټ باندې تګ راتګ نشئ کولی.
او د دې لاندې طبقې څخه د دې ځای لوکال ټرینونه یعنی واړه ټرینونه چې د دې ښار ځینې سیمو ته او د دې ښار خواوشا ټولو ولسوالیو ته حرکت کوي چې هغه د ایسیاو نه نیولې تر ایس نهه پورې لمبرې لري. دا سټیشن د دې ښار د ځینې سیمو یعنی د ټولو سیمو او د فرانکفورت د ښار خواوشا ټولې سیمې د ټرین په واسطه سره دلته وصل کیږي، یعنی د مرکزی ځای دی. د دې ځای نه بیا اخوا دی خوازي ټول د دې ځای څخه د فرانکفورت هوایي ډګر پورې 10 منټه لار ده، یعنی د دې ځای نه مستقیم د هوایي ډګر سره د دې ځای ټرین وصل دی. هم د ځمکې لاندې د میټرو ځای دی، یعنی دې ځای نه میټرو د فرانکفورت هر ګوټ ګوټ ته ځي، یعنی د فرانکفورت نه بیرون نه ځي، تنها په فرانکفورت کې دا میټرو کار ورکوي. د امنیت د لحاظه دلته په هر ځای کې کمرې دي او پولیسي سکیورټي دي، یعنی ډېره هیره نشته. حال دا چې دا سټیشن په جرمني کې خطرناک ترینو سټیشنونو د جملې څخه دی. بیا وروسته به بیرون لاړ شو، بیرون به تاسو ته هغه خطرناک ځایان هم درښکاره کړم. بغیر د تګ راتګ یعنی د سفر کولو نه علاوه دلته کولای شئ تاسو رستورانتونو ته لاړ شئ، کافي خانې ته لاړ شئ، او کوم وخت لرئ یعنی ډیر سوپر مارکیټونه هم شته دلته، ډیر د مصروفیت ځایان هم شته. یوه کتابخانه هم ده، که څوک د کتابونو شوقیان کولای شي چې هلته د خپل خوښې کتاب ځان ته واخلي، البته که په الماني ژبه باندې پوهي. دوستانو نن به دې خپرونې ته نور پای ورکړو، ځکه چې ډیر وګرځېدم، ستړی شوم، او سبا ته به په خیر سره د همدې بانو خواوشا نه نوې خپرونه شروع کړو. موږ سره اوسئ، فعلا د خدای په امان. سبا به سره یو ځای بیا په ګډه سره نور د دې سټیشن خواوشا ځایونه وګورو.